دوستانو سلامونه. نن درته په انډراید موبایل کې یا انډراید تلیفونونو کې یو داسې سیټینګ ښیم کله چې موږ د وای فای او یا هم د سیم کارت له لارې نت استفاده کوو یا استعمالوو نو ډیرو ته دا طریقه معلومه نه وي چې ما څومره نت استفاده کړی یا استعمال کړی دی. نو نن زه درته دا طریقه ښیم. هغه لپاره به تاسې خپل د موبایل سیټینګز ته لاړ شئ. سیټینګز ته چې لاړئ دا طریقه د انډراید تلیفونونو لپاره ده، آیفون او دې لپاره نه ده. نو تاسې چې کله خپل موبایل ته لاړئ د موبایل سیټینګز ته بیا به مور کنیکټیویټي آپشنز یا به دا آپشن یا هم همداسې ډیټا یوزیج بعضو هغه کې دا آپشن مستقیمه ده او بعضو کې اوس دې کې مور کنیکټیویټي آپشنز باندې چې موږ کله کلیک وکړو هغه نه وروسته ډیټا یوزیج دغه آپشن چې تاسې نه په دې به کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړو دلته تاسې فعلا نه ډیټا یوزیج سیم 2 یعنی دا کوم هغه چې تاسو ته به برنامې یا اپلیکیشنې اپونه ټول مخې ته راشي کوم هغه کې چې تاسې مثلا هغه فیسبوک وي، واتس اپ وي، همداسې کروم براوزر او همداسې نور کوم هر څومره برنامې چې دي چې هغې له طریقه ستاسې نت انټرنټ مصرفیږي نو ستاسې مخې ته به ټول راشي. زه به فعلا تاسو ته د وای فای هغه وښیم استعمال، یعنی چې د وای فای له لارې ما څومره نت په کوم برنامه کې څومره ټول معلومات درته کوم. نو دغه ځای باندې به تاسې کلیک وکړئ. ګورئ دلته فعلا دا موبایل ډیټا یوزیج کې زه به وای فای یوزیج باندې کلیک کوم. په دې چې مې کلیک وګورئ تاسې دلته لیدلی شئ ټوډے وای فای یوزیج 114 MB مې د وای فای له لارې یا وای فای له طریقې استفاده کړي دي. نو دلته ګورئ واتس اپ 110 MB، فیسبوک 2.3، همداسې نورې برنامې څومره چې ستاسې وي تاسې هم بیا لیدلی شئ معلومولی شئ. نو بیا که تاسې غوښته چې د یوې ورځې نه یا د یوې ورځې نه زه د ډیر وخت غواړم بیا به تاسې په دغه ځای باندې دغه دوه علامې چې تاسې یعنې د امبیانو مخې ته دغه ځای باندې به کلیک کوئ. ګورئ تاسې لاست منت، دس منت. نو که غوښتل مو چې د تېرې ورځې معلوم کړي بیا به یسټرډې هغه کوئ. کیدای شي دا په بعضې موبایلونو کې بعضې ماډل کیدای شي یو څه پکې توپیر وکړي ولري، مثلا یسټرډې په ځای دا آپشن پکې نه یا پکې مثلا نورې آپشن نه وي د ساعتونو حتی د ساعتونو وي چې په دې اخري ساعت کې یا په یو ساعت کې ما څومره نت استفاده کړی. نو فعلا زما په موبایل کې یسټرډې، ټوډے، لاست منت او دس منت. نو زه غواړم د اخري میاشتې یا د تېرې میاشتې معلوم کړم چې ما څومره نت هغه کړی. زه به د ټوډے په ځای دې لاندې کوم آپشن چې د دریم لاست منت، نو لاست منت باندې زه کلیک کوم. ګورئ تاسې لیدلی شئ لاست منت یا اخري میاشت کې یا تېرې میاشت کې ما د وای فای له طریقه 283.3 GB نت مصرف کړی دی. نو وای ټي سټوډیو کې دې طریقه مې 152.0 همداسې سیسټم اپس، نو ډیلیټډ اپس، همداسې د واتس اپ بزنس له طریقه مې 9.5 همداسې نور تاسې دلته لیدلی شئ. نو تاسې هم په دې طریقه کولی شئ کوم نت چې تاسې مصرف کړی که د وای فای له لارې وي او که د سیم کارت تاسې معلوم کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک یې کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ د کمنټ له لارې شریک کړئ. نو که چینل مو تر دې دمه نه وي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست آباد اوسئ.